یوه مشر وویل دوی ویله سږ کال سیل ته راغله چې وچکالي ده. د ښار خلک ابشارونه خوښوي او اوس ډېر ابشارونه خاموش دي. واورې به وي چې ګټان ګټان به راښویېدې. خو سږ کال زموږ د عملونو د لاسه د بزرګې څوکې مخ هم تور دی. ځنګلونه مو وهل او په وړیا بیه مو وپلورل. میوه دانه هم کمه شوې ده. تېره ورځ د شمشاد ملک په حجره کې جرګه وه. په غره وران شوي وو. د خدای فضل و کور یې ودان. دواړو غاړو واک راکړ. لانجه غوڅه شوه. موږ ټول مشران ناست وو. د کومې موسسې خلک راغله. ویل یې ځنګلونه مه وهئ. کیدای شي سږنۍ وچکالي له همدې کبله راغلې وي. ځکه چې چیرته ځنګل ختم شي باران هم نه کیږي یا کم کیږي. موږ یو بل ته وکتل خو بې د لاسونو مروړلو راته څه پاتې وو. رښتیا که دا وچکالي د غرونو د ځنګل وهلو له کبله راغلې وي څومره لویه ګناه به مو کړې وي. خدای دې راته معافي وکړي. د شینګل دوی حجره د غره په نیمایي کې په ډېر ښکلي ډول له کاڼو او لرګیو نه جوړه وه. یوه کړکۍ د لاندې درې او پورې غره په خوا پرانیستل شوې وه. زمرک د کوربنو سره خبرې کولې. د شینګل دوی حجره د غره په نیمایي کې په ډېر ښکلي ډول له کاڼو او لرګیو نه جوړه وه. یوه کړکۍ د لاندې درې او پورې غره په خوا پرانیستل شوې وه. زمرک د کوربنو سره خبرې کولې او ما له کړکۍ نه د درې ننداره کوله. ځینې خلک چې کورونه یې بره په غره کې وو پیلوزي په لاسونو کې وو خو راڼه پیلوزي نه ښکارېدل بلکې لکه ځینې ستوري چې اسمان ته خیژي او ځینې راکوزیږي. ډوډۍ مو وخوړه. ما د درملو پسې خپل بکس پرانیست. پر سر یې د فلسفې یو کتاب پروت و. یو زلمي ولید. زما خواته رانږدې شو. ویلې د څه کتاب دی؟ زه یې وګورم. زلمي کتاب واخیست او د لاټین خواته نږدې شو. څو شیبې واړو راواړو بیرته یې راکړ. پوهه نه شوم چې د لاټین په تته رڼا کې لوستی نه شو او که خوند یې ورنه کړ. شپه چې په پخېدو شوه قربانۍ او په بل پسې ووتل. تر ټولو وروسته شینګل ووته او ژمنه یې وکړه چې سهار به که خیر سره ګورو. یوازې هغه زلمی پاتې شو چې له ما یې کتاب اخیستی و. زمرک ته مې وویل زه ډېر ستړی یم. که اجازه دې وي وبه غځېږم. هغه هم را سره خوښه کړه. د شپې په تېرېدو د ځناورو اوازونه هم پیل شو او د هغه کاڼو اوازونه مې هم اورېدل چې د ځناورو د پښو له کبله ژورو ګړنګونو ته پرېوتل. ما ځان په بړستنه کې نغښتی و خو مخ مې لوڅو. د غره دغه ټول اوازونه اشنا وو او که ناشنا په ما ښه لګېدل. خو تر ټولو ډېر خوند راته د اوبو چڼار راکوه. د څانګې د غلې او پستې سندرې په څېر خوند. ما د غرنۍ شپې خبرې اورېدې او د څانګې د وجود تشبیه مې پکې لټوله. کوم زلمی چې په حجره کې پاتې و هغه ودرېده چې له خپله کټه پاڅېده. د کټ چغارې زما د تصور زنځیر مات کړ. هغه لاړ او د زمرک د کټ په لنګه کېناست او ورسره یې خبرې پیل کړې. د غرونو د ژوند دودونو او میوو دانو په اړه یې معلومات ورکول. بیا یې زمرک ته وویل تا وړاندې ویل چې له پېښوره راغلي یاست. موږ هم پېښور ته هجرت کړی وو. همهلته مې تر نهمه سبق ویلی دی. بیا یې د زمرک نه د تعلیم پوښتنه وکړه. زمرک ورته ویل زه او غزن دواړه د کائنات لیسې نه فارغ یو. اوس دواړه د ادبیاتو پوهنځي د لومړي کال محصلین یو. زلمی په هیجاني انداز وویل د کائنات لیسه؟ د کائنات په لیسه کې زما د ترور لور هم سبق وایه. څانګه نومېده. هغه د همدې ځای وه. د سپوږمۍ کلي وه. د دې خبرې په اورېدو زما زړه په درزېدو شو. سترګې مې دومره وغړولې چې ایله به مې پورتني او ښکتني باڼه جدا شوي وو. خو بیا هم د لاټین په تته رڼا کې د زمرک د سترګو حیرت او وارخطایي لکه د تتو ستورو ځلېده. ما ځان ټینګ کړ او دا مې هڅه وه چې زمرک مې وده وګڼي. زمرک هم اریان دریانو. هیڅ یې نه ویل لکه چې زما خبره یې په یاد وه چې د څانګې په اړه به هیڅ نه وایي. لکه بوت ناستو. خبره یې هم په بله نه شوه اړولی او یا یې دې لپاره خبره نه بدلوله چې ځان پوره خبره کړي. هلک خبرو ته دوام ورکړ. هغه هم څو میاشتې تر مخه فارغه شوه. 2 ورځې ډوډۍ ونه خوړه. ډېر یې وژړل. پلار ته یې همدا ویل چې زه نور سبق وایم. پوهنتون ته ځم. خو بدمرغه وه. نصیب یې نه و. د غرونو خلک جنۍ مکتب ته نه پرېږدي. پوهنتون خو ورته سور کوپر ښکاري. مجبوري بده وي. د ولور په مینه یې د بنګزار کلي بوډا بزګر ته واده کړه. خوشحاله نه ده.
څوک به څه ووایي خواری لکه وچه دړګۍ تناره ته وویشته نور بخپل نشي ارمانا نور بګل نشي ارمانا اوس د خپل برخه جوړه څنګه لاړه څنګه لاړه څنګه لاړه لاړه څنګه لاړه خو هسې تاسو پیژنده زمرک لږ غلی شو ما ته یې راوکتل او بیا یې په تت اواز ورته ویل نه موږ نه پیژنده ډېر ټولګي وو خدای زده په کوم یوه کې به وه د زمرک او کلیوال خبرې خاتمې شوې لاټین یې مړ کړ او په کټونو کې وغځېدل په زړه مې څه چل کېده خو ځان مې ټینګ کړی وو کله به مې په بدن کې د بجلۍ غوندې ټکانونه خپرېدل او کله به مې په سر کې څړیکې شوې لاسونه او په کومې غیر ارادي حرکتونه کول تر سهاره خوب رانغی زمرک هم اړخ پاړخ اوړېده د بازوګانو له چغاره یې څرګندېده چې ویښ دی زه صبروم خو نه صبرېږي وایه څنګه وکم زه صبروم خو نه صبرېږي وایه څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږېږي وایه څنګه وکم وایه څنګه وکم زه صبروم خو نه صبرېږي وایه څنګه وکم سهار شو ودرېدل راته ګرانو لمونځ مې په ناسته وکړ زمرک چې لمونځ وکړ د لاسه یې ونیولم راته یې ویل دا ولې ستا خو ډېره سخته تبه ده دا ولې ورته مې ویل نه پوهېږم شاید د پرونۍ ستړیا او بېګانۍ یخنۍ وجه وي خیر دی ښه به شم هغې مې بکس خلاص کړ ګولۍ راکړې خو اثر یې نه کوه سخت مهال مې غوښتل چې بیرته د پېښور په لور حرکت وکړو خو شینګل نه منله ویل په داسې حالات کې خو دې بیخي نشو پرېښودی طبیب به درته راولم زموږ د غرونو له بوټو نه ښه دارو او درمل نشته سمدلاسه به دې ټکو پاترې کړي ما د طبیب د راوستو نه ایثار کړ ورته مې ویل په ما کله ناکله داسې چل کیږي خپل درمل راسره دي ښه به شم غرمه شوه ډوډۍ راوړه د درملو د اغېزې لپاره مې څو کپه وکړه ګینې کورنیو غوړیو او پنیرو مې زړه واهه له غرمې وروسته تبې پرېښودم بیا مې شینګل ته وویل روغ یم تبه یې زما وکته لاس مې یخ و د ماڼوګانو غوزانو او دنداسې سوغاتونه یې راکړه او رخصت یې کړو ما پېښور ته راتلل غوښتل خو زمرک ټینګار کوو چې ښکلې سیمه ده مخکې ځو ګوندې په صحت دې ښه اغېزه وکړي په نه زړه مې ورسره ومنله زمرک بیا دواړه بکسونه اوږو ته اچولي وو رباب یې هم اخیسته خو ما ورته وویل ښه یم دا دې ما سره وي مازدیګر مهاله به وو چې یوې ښکلې غرنۍ بانډې ته ورسېدو بره له غره نه ښایسته ورخوبه لکه ابشارونه راتویېدې خو د ځنګله نه د تبر راتلونکي غږ یې نرم تال ماتوه د دې دواړو غږونو په جسد کې د یوه خواږه روح احساس هم کېده هو ما سندره اورېده د څانګې سندره کټ مټ هماغسې غلې سندره لکه په ټولګي کې به یې چې ویله ورته ودرېدو څه ګورو چې څانګه د خپل میړه پسې وهل شوې څانګې ټولوي او ورو ورو سندره پایي حالات مې په خرابېدو وو نه پوهېدم چې څه وکړم زمرک پوهه شو کلک یې له لاسه ونیولم وړاندې یې راکش کړم ما ورته وویل زمرکه ځو خو لږ مې پرېږده هغې مې لاس پرېښود بکس مې خلاص کړ د فلسفې د کتاب لومړۍ پاڼه لکه د کتابچې سپینه وه قلم مې راواخیست او پرې مې ولیکل څانګې همدا سندره یو ځل بیا ووایه زما لپاره
څانګه او خوند به یې چې په کومه لار راتله تنګه وه. کاغذ مې د غره د ډډې پر همدې تنګه لار کېښود، په کونج مې ورته سپین کاڼی کېښود او پر منځ یو غرنی ګل. زه او زمرک لږ وړاندې لاړو او یوې شنې غونډۍ ته وختو. د څانګې پر لور مو کتل، څښتن یې پنډ وتړه او رسۍ له دواړو ولیو تاو کړه. د څانګې په زور یې پنډ اوچت کړ او روان شو. زړه مې درزېده چې د څانګې پام به کاغذ ته واوړي او که نه، خو ښه وو، اوچت یې کړ. نوم مې ورسره نه وو، خو خط یې زما وپېژانده. له موړې چې راکوزه شوه، لکه لیونۍ یو خوا او بله خوا ګړندي ګامونه واخیستل. موږ ورته د شنو بوټو له شا ورکتل. زمرک راته وویل ښه دې ونه کړه. ما هیڅ ځواب ورنه کړ، بس څانګې ته مې کتل. د هغې دیدن له هر منطق نه راته زورور ښکارېده. حسین چاپېریالو، د مرغانو سندرې، د چینو وریښمین آهنګ، ابشارونو او د شپونکي شپېلۍ کائنات یوه دلفریبه نغمه ګرځولې وه. رباب مې په غېږ کې ونیو، د څانګې سندره مې پکې راواړوله، خو دومره ورو چې ایله ما او زمرک یې احساس کوه. دا چار چاپېر په غرونو راغلل بارانونه یاره، ګلی وریږي نه، مزه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی. غرونه وو، سندره وه، بس یو باران نه وو. خو هغه کمی شاید زما او څانګې اوښکو پوره کړی وو. څښتن یې بار کېښود، د څانګې په ننداره شو. هر چا چې کارونه کول پر خپلو خپلو ځایونو ودرېدل، داسې حیران وو لکه چې د قیامت ورځ وي، لکه لمر چې له بره راختلی وي، لکه د څانګې سندره چې د اسرافیل شپېلی وي. پښتنه غرنۍ سیمه او د ښځې سندره، او هغه هم په دومره لوړ اواز. شیبه په شیبه د څانګې د سندرې سوز ډېرېده، اواز یې لوړېده، تر دې چې د فطرت ټولې سندرې پکې ورکې شوې. موږ سره نږدې یو ځوان لرګي وهل، خپل تبر یې په شنه څانګه کې ښخ پرېښود، سترګې یې سرې شوې. داسې ښکارېده چې د څانګې د سندرې ګناه خوند ورکړی، او چې سندره ختمه شي نو د ثواب په نیر به څانګه په خپل تبر اندام کړي. ما د خپل زړه درزا ته د رباب نغمې وزرې جوړولې، او د سپین غره په فضا کې مې د څانګې سندرې ته ورغاړې ایسته. د سندرې سره کائناتو نڅا کوله. زما پر سر هم چکر راغی، د غره نښته راتڼ کوه او هسکې څوکې یې نڅېدې. په ځان نه پوهېدم چې د رباب سره مې څه کول. ایله بس دومره پوهه شوم چې د رباب تار وشلېده او په سترګو مې تیاره شوه، او چې بیا مې سترګې وغړولې نو پېښور کې د خیبر هسپتال په ایمرجنسي واډ کې زمرک او څو تنه ډاکټران زما سر ته ولاړو. د پاتې شه باران د ناول پای. نور بخپل نشي ارمانا، نور بخپل نشي ارمانا، اوس د خپل برخه جوړه. څنګه لاړه څنګه لاړه څنګه لاړه لاړه څنګه لاړه.
شوا پس جاړې جنې واړه څنګه لاړه څنګه لاړه څنګه لاړه لاړه څنګه لاړه کا ګناه وا خود ورور وا دا بدمرغه خو په کور وا نه قاتله نه د زور وا تش په دې چې دای خور وا بس په دومره ګناه لاړه څنګه لاړه څنګه لاړه څنګه لاړه لاړه څنګه لاړه د وخت رنو مشرانو انساني حقوق دانانو مخورو مخکخانو سوچ پکار دی هوښیارانو مسؤلیت د در په غاړه څنګه لاړه څنګه لاړه څنګه لاړه لاړه څنګه لاړه نور بخپل نشي ارمانه نور بګل نشي ارمانه اوس د خپله برخه جاړه څنګه لاړه څنګه لاړه څنګه لاړه 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 لاړه